قاری صاحب زه په مذهب شیعه یم. یو سوال مې درلوده، د تاسو مولوي صاحب 12 امام خو منئ که نه اهل بیت؟ 12 امام نه منو، 11 امام منو. یعنې که امام مهدي نه منئ تاسو؟ خو نسته د زړه سره. تاسو ته به اوس راته ثابت کړي چې هغه هم زه در سره ومنم. نه خو هغوی وایي نه چې هغه 11 امام د الله بنده هلته وایي زه شه یم، بیا دلته وایي هغوی وایي. موږ ته درس مه راکوئ په خدای قسم. عمر جان پام قربان دې شم، لږ ما په خبره ته پرېږده که نه، زما کوم چټیات نه ده ویلی. نه خو ته دلته وایي چې زه شه یم، هلته بیا وایي هغوی وایي. ښه خیر دی، توس د ما خبرې ته غوږ شه. نه بل ورځ دا ایتا دا کنزا منزا ته چې ما وکتل، نه د همغې په خاطر زه راغلم پورته که نه زه نه راتلم او دې کارونو کې د ما کوم کار هم نشته. نه خبره خو داسې یو ځلې خو هغه ویډیوګانې چې جوړې کړي دي هغه د دین دښمنانو د کلیسا مزدورانو هغه نورې قصې دي. لیکن دلته اوس خبره دا ده الحمدلله د امام علي علیه السلام د موږ څلورم خلیفه ده د اسلام، او دا د موږ بخاري ده. موږ د امام علي رضی الله عنه فضیلت اول کتاب باب راوړی ده، صفو فضائل د علي رضی الله عنه کتاب متاسفانه نه لري. په ټول مذهب کې د علي رضی الله عنه فضیلت نه لري. یوه خبره. دویمه خبره، دا مسند امام احمد ابن حنبل ده. په دې کتاب کې 800 روایتونه زه امام علي رضی الله عنه لرم په یو کتاب کې. 800 په دې یو کتاب کې. علي رضی الله عنه فضائل سره راغلي ټول د ما په کتابونو کې راغلي، تی نه لري. د فاطمه زهرا رضی الله عنه فضیلت سره راغلي د ما په دې کتاب کې. ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها وايي چې فاطمه رضی الله عنها د جنت د ښځو سرداره ده. عائشه رضی الله عنها ته مني د زړه سره بلال صاحب؟ و د پیغمبر علیه السلام ښځه ولې نه منم؟ ښه د تا مور ده؟ قرآن وایي د مؤمنانو مور ده. هغسې دومره معلومات نه لرم، خو دومره منم چې هغه قرآن وایي د زړه سره بلال صاحب. قرآن وایي د مؤمنانو مور ده. نه خو زه معلومات نه لرم که نه، قربان دې شم. معلومات ولرم خو درته وایم. ګوره د ما سوال اوس راځو بل ځای ته. زه بخښنه غواړم چې هغه سرو بټنو ته ورنږدې سوم. عمر جان اوس خبره دلته دا ده، 11 امامان علي رضی الله عنه، حسن رضی الله عنه، حسین رضی الله عنه وعلیهم الصلاة والسلام. دا د ما صحابه دي، دا درې دا د ما صحابه دي، دا د ما د جنت د ځوانانو سرداران دي. د ما مال، ځان، روح، اولاد، هر څه دي له دوی نه قربان وي. زین العابدین علیه السلام چې علي ابن الحسین تابعي ده، دغه بچی باقر علیه السلام، دغه بچی صادق علیه السلام، داسې پسې راځه تر حسن العسکري علیه السلام پورې. اوس د تاسو مهدي ده چې د 12 کاله د تاسو عقاید ور باندې در خراب کړي دي چې مهدي ده او د 12 کاله کېږي پټ ده. په الله قسم کې پلار معلوم وي، ځکه د تا کتابونه وایي چې حسن العسکري علیه السلام 11 امام د تا ده، هغه اولاد نه درلودل. شنډ پیژنې عقیم و، یعنې اولاد نه کېږي. او دا زه نه وایم، د امام حسن العسکري علیه السلام ورور وایي، جعفر علیه السلام وایي چې تاسې ورته جعفر کذاب وایاست، اهل بیتو ته دروغجن وایاست. امام حسن العسکري علیه السلام ورور ده، جعفر علیه السلام ده، تاسو ورته جعفر کذاب وایاست، یعنی دروغجن جعفر. الله اکبر. دغه جعفر وایي چې د ما د ورور اولاد نه و. اوس به ته موږ ته راوښیې لطفا چې د تاسو دغه 12 امام پلار څوک و، مور یې څوک و، چیرې راغلی، راته ثابت یې کړه. 3.5 مسلمانان دي، د 12 امامه و د عقیدې اعلان زه اوس دلته درته کوم. مهرباني. نه ګوره مولوي صاحب، زه دومره معلومات نه لرم، خو ما صرف تا ته دومره وویل چې بل ورځ د هغه کنزا ما په ټیک ټاکو کې ولیدل، همدغې په خاطر زه راغلم چې تا څنګه دا کنزا وکړو، دا څه خیل حساب ده، یو عالم یو داسې کنزا کوي. یو نور زه معلومات نه لرم، زه تا سره بحث هم نه کوم. اول خو د خبره دا 2 کاله چې موږ د تاسې ټول عمر موږ ته کنځلې وکړلې، په هغه خو دې هېڅ خبره ونه کړله. رسول الله بیبیانو ته ټول عمر تاسو کنځلې کوي، یوه خبره دې ونه کړله. د رسول الله صحابه ته ټول عمر کنځلې کوي، یوه خبره دې ونه کړله. او اول خو موږ داسې خبرې هغه ویډیوګانې کټ کړي دي چې کله د رسول الله د ناموس او د صحابه توهین سوی ده، بیا هلته هغه ویډیوګانې سره کټ کړي دي، را اخیستلې دي. خو دلته اوس یو څوک مثلا زه تا ته وایم چې په دې وریځه کې یو انسان اوسي 1200 کاله کېږي،
چې د دې انسان مور هم نه وي معلوم، پلار هم نه وي معلوم، تاریخ هم نه وي معلوم، ایمان هم نه وي معلوم، اسلام هم نه وي معلوم، انسانیت هم نه وي معلوم، بشریت هم نه وي معلوم. که اوس ته داسې یوه خبره دې سړي ته وکړې، زه به وایم چې والله دې دا خبره ولې وکړله؟ ته خو به ما ته وایې چې دا سړی څوک ده، ولې دې دا خبره کړې ده، په څه خاطر دې وکړله. نو داسې هوایي خبرې خو یو څوک کله وخت کې څوک وکړي، ته به یې د هغه ثبوت راوړې. دا اوس تا د ما یوه پوښتنه وکړله چې ته په هغه پسې ګرځېدلی، دا سړی خو دې اوس نو ما ته ثابت کړي دي، تا ټولو اغاګانو ته موږ هم دا خبره کړې چې دا سړی څوک ده. نسته، د الله بنده چې په تا باندې تپل سوی ده، در باندې جوړ سوی ده، هوایي راغلی. مهدي علیه الصلاة والسلام د موږ د اهل سنت والجماعت ده. مهدي د قیامت په لویو نښو کې اولنۍ نښه ده. دا به راځي، د مسلمانانو خلافت به کوي، د مسلمانانو مشري به کوي، په قرآن او په دین به مسلمانان را یوځای کوي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم له اولادینه ده، 5 وخته په لمانځه کې درود باندې وایي. پوه شولې دې زړه سره؟ سمه ده، سمه ده. الله دې ماس خوشحاله شم. ښه شپه ولرئ. د خدای په